ته چې ورننوځي یو دوکان ته، ته چې ورننوځي یو د تجارت یو ځای ته، زړه به دې رپېږي چې دا شی برابرې دیسي را خرڅوي او که دا به اصلي وشي که نه. سل پیرې خو به دې ته تپوس وکړي حاجي صاحب دا شی اصلي دی؟ خیر د پیسې ډېرې والا خو دا شی اصلي دی؟ یعنې مؤمن ته د دې خبرو ضرورت دی، ته مسلمان ته لېږی چې خیر د پیسې ډېرې والا خو دا شی اصلي دی؟ مړه وایي په الله مې دې قسمي او دقه آخري دا نه پاتې او دا پاتې هغه به ته راوالې چې لاړ شه په تور یادې شي. ډاکټر پسې چې ورننوځي یېرېږي به چې چېرته هسې ټسټونه راته ونه لیکي نو ورته ووایو ډاکټر صاحب ګوره غریب یم که په لږ څه گزاره کېږي نو په دغې په کار دی. نه نه وایي تاسو خو جي زموږ په غاړه ذمواري امانت هغه دوکې دړکې ورسره وکړي او ټسټونه دي او بیا په دوايانو کې کمیشن او ډېرو له پکې هسې اپرېشنونه دا د کولمو هغه اپرېشن چې دا خو زمونږ په دې ملک کې ګوره دا دې څوک دغه نه ګوري، انتظار ورته نه کوي چې په تا به دړ لازي. هغو ته هسې ووایه په خېټه مې دړ لاګه ډاکټر صاحب له ورلې ته اپرېشن لیکي ځکه چې په اپرېشن کې دغه څه دی کمیشن دی. یو مسلمان ته نقصان رسول هېڅ خبره نه ده، اصل به ګورو چې دې جیب له پیسې راشي. سټور ته چې ورننوځي وروره دا دوی اصلي سویم نمبر ده، دا به د مسلمانانو سره ته دا خبرې کوي. زړه به دې رپېږي نو چې د مسلمان سره په معامله کې ستا زړه رپېږي نو معاشره کوم ځای ته ورسېږي. نو معاشره خو داسې په کار وه چې ته ورننوځي دوکان ته شی په څو دی دا په 10 روپۍ ده بس راکړه اصلي ده او چې اصلي ده مسلمان خبره مسلمان وایي چې اصلي ده خبره نه دی. 3 که 4 ورځې مخکې کور ته یو شی راوړ هغه سړی بنګالی و دا شی څنګه که نه و بیا داسې و که دا دیسي و بیا دیسي و څه مو خبرې وکړم چې دومره به کې ووایي هغه شی چې راو ګنټه به ونه چلېد ګنټه د بجلۍ شی چې سټارټ نو لوګي موګي دې را سټارټ شو دیسي شی راکړه او په دومره قسمونه ووایي دا او لا زیاتي پکې ما ته دا ووایي بنګلادیش والا پاکستاني دا غرونه دي ورته وایي چې سم دي حلالوم نو حیران به شي چې ته مسلمان ته ضمیر نشتي لکه ته زما خواله راغلی ما کلمه ویلې ده او دا مې عقیده ده چې الله معیني او زما اوري او ته ما ته ووایي چې وروره دا شی اصلي دی او زما زړه کې دی چې عرش والا معیني او زما اوري زه به تا ته دروغ ووایم چې زړه کې مې دا خبره یي او د الله قدر کوم زه به دا خبره وکړم نه کوم زه به تا سره رښتیا خبره کوم داسې شتي مؤمنان ګوره موږ دا نه وایو چې معاشره به کو ختمه ده خو موږ وایو چې امانتداري کمه شوې ده ډېره یعنې داسې موږ لیدلي دي چې ورننوځي وروره وایي دغه شی دی دا مواصفات دي دا دیسي دی دومره دی دومره دی که علي صحیح ده که نه علي نو ګوره موږ په دې نه خفه کېږو ډاکټران انجینران استادان خود داسې داسې امانتګر به پکې ویني چې ته به ورته حیران شي خو لږ دي هغه په نسبت ترې نورو څه دي لږ دي او موږ به څنګه د خپلې زمانې باره کې نه وایو دا څوک لګیا دی د خپلې زمانې خبره کوي حذیفه رضی الله عنه وایي زه په اوس وایي نن سبا زه صرف د پلاني او د پلاني سره معامله کوم د قرض معامله که د چا سره وکړه دا امانت دی خبره بیا اوږدېږي د امانت په دې مسله کې اوس ته ما پسې رالې ما ته دې ووایي چې یو 1000 ریاله راکړه او ما 1000 ریاله درکړه بس دا ګوره زموږ په منځ کې څه دی اوس دا خبره څه ده امانت شو صحیح ده ته ماله زما پیسې راکې لګي ډېرې کار څنګه اتفاق وشو یعنې ډېرو نه مطلب یعنې پوره به راکې لګي یا د دې نه کمې زه خیر زه ته دومره تمام شي نیټه به خو نور دا خبره یعنې بازارونو کې اعلانونه کول دا بیا نه ده په قرض کې دا خو امانت دی نو اوس به یېرېږي قرض دې ته واخیستو ووتې بس ځای په ځای به که ستا موضوع نه دی به یې راته وکړي هغه خو بل ورځ راغلی و وایي چې 1000 راکړې ما چې والا دا معاملات هم امانت دي